حدیث کې راځي عائشہ رضی الله تعالی عنها د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تفوس وکړه تعاون بیماری په باره کې نو په اخبرها نبی الله صلی الله علیه وسلم نبی علیه الصلاة والسلام هغې له خبر ورکو چې انه کان عذابا من الله یبعثه الله علی من یشاء دا تعاون بیماری چې ده د الله عذاب دی چاله چې الله وغواړي په هغو باندې الله رالیږي خو فجعله الله رحمة للمؤمنین دا وبا مرض چې الله پاک د مؤمنانو پر رحمت ګرځولی دی او هغه داسې نبی علیہ السلام ما من عبد یقع الطاعون کم بنده باندې چې تعاون بیماری راشي یا د تعاون د بیماری د وجې نه فیمکثو فی بلده په خپل کلي کې ایثار شي بند او په خپل کور کې بند پاتې شي او صابرا دا صبر کوي چې یا الله زما پې صبر دی او یعلم انه لن یصیبه الا ما کتب الله له دا عقیده ده چې ده ته به نه رسېږي مګر هغه چې الله وله مقرر کړي دي دا عقیده هم ده الا کان له مثل اجر الشهید نبی علیہ السلام د دې سړي دپاره د شهید دومره اجر میلاو شو لکه دا سړی چې شهید شوی د شهید څومره غټه مرتبه ده او دا سړی اگر که په دې بیمارۍ مړم نه شو خو صرف په کور کې بند پاتې شو نو نبی علیہ السلام د ده دپاره د شهید اجر میلاو شو او په بل حدیث کې د دې تعاون بیمارۍ ته او د وبا مرض باندې چې څوک مبتلا شي او په دې باندې څوک مړ شي دې ته شهادت هم ویلی شوی دی جابر ابن عتیق رضی الله تعالی عنه یو صحابي دی دا فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام ویلی دی چې الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله شهادت په اووه قسمه دی د قتل فی سبیل الله نه علاوه په اووه قسمه دی شهادت نو یو پکې نبی علیہ السلام دا ذکر کړی چې المطعون شهید هغه سړی چې په وبا مرض باندې د تعاون په بیمارۍ باندې لکه و چې دا کرونا ده په دې بیمارۍ باندې وفات شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې دا سړی شهید دی دا هم داسې دی لکه په فی سبیل الله د الله په لاره کې په جهاد کې شهید شوی دی او بل لا کم خلک چې په دې بیمارۍ باندې مبتلا شوي دي د هغې دپاره هم ډېر ښکلی حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یود اهل العافیه یوم القیامة حین یعطى اهل البلاء الثواب وی دا روغ خلک به د قیامت په ورځ باندې ارمان وکړي کله چې د بیمارانو دا چا چې دا مصیبتونه او دا بیماري راغلي دې خلکو له چې الله پاک کوم اجر ورکوي نو دا روغ خلک به ارمان وکړي چې لو ان جلودهم قرزت بمقاریز فی الدنیا ارمان دی چې د دوی دا پوستکي په قینچیانو قینچي شوي وي په دنیا کې چې نن دوی ته هم د اجر میلاو شوی وي یعنې دې بیمارانو له چې کوم اجر الله ورکوي نو دا روغ خلک به وایي ارمان دی چې زموږ دا وجودونه قینچي شوي وي په دنیا کې خو چې موږ ته هم د اجر میلاو شوی وي او بل حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي عجبا لامر المؤمن نبی علیہ السلام د مؤمن بنده هر کار دپاره تعجب دی ان امره كله له خیر ځکه د مؤمن هر کار د ده دپاره خیر دی وليس ذلك لاحد الا للمؤمن نبی علیہ السلام دا بل د هیچ چا دپاره نه ده چې هر کار دی د هغه دپاره خیر شي یو د مؤمن دپاره هر کار خیر دی هغه داسې ان اصابته سراء شکره که دې مؤمن بنده ته څه خوشحالي ورسیږي نو دا شکر وباسي فکان له خیر نو د ده دپاره خیر شي او ان اصابته ضراء که دې مؤمن بنده ته څه تکلیف ورسیږي نو صبر دا مؤمن بنده پې صبر وکړي نو فکان له خیر بیا هم دا د ده دپاره خیر شو یعنې مؤمن دپاره خوشحالي او تکلیف دواړه خیر دی نو کم خلک چې په دې بیمارۍ کې مبتلا دي هغوی دې صبر کوي دعاګانې دې کوي یا کم خلک په کورونو کې بند پاتې دي یا په کلو کې بند پاتې دي نو د هغې دپاره د صبر چې هغوی صبر کوي او د هغې دپاره دا ډېر د خوشحالۍ حدیث دی چې هغې ته د شهادت مرتبه د دې وجې نه میلاویږي د شهید دومره اجر د دې وجې نه میلاویږي چې دا صرف په کور کې بند د دې وجې نه پاتې دی یا په مسافرۍ کې د دې وجې نه بند پاتې دی چې هغه تعاون بیماري خوره شوې ده وبا خوره شوې ده کرونا وایرس خور شوی دی او دا په هغې کې بند پاتې دی نو موږ او تاسو له په دې باندې سوچ